د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. سلیمان کامل یما. نن چې کوم ویډیو شریکول غواړم دا د ډیر قدرمن محمد اعجاز خان هوتی په حواله باندې ده. د دې پوره نوم محمد اعجاز خان دی چې د هوتی په لښکرخېلو کې د قدرمن عبدالرحمن خان کرا په کال 1960 کې زیږېدلی دی. دی خپلې زده کړې د ایم اے پښتو او د ایل ایل بي ورسره ډي ایل جي شرعیه لا پورې رسولي دي. د پیشې په لحاظ باندې وکیل دی او بلکې د مردان بار معروف او مصروف وکیل دی. فکری تړون یې پښتون کامپرست ګوند سره دی. د کلمي تړون په هکله دی شاعري هم کوي او د شاعرۍ د کتاب نوم یې دی خودسر خیالونه، چې نن به موږ د نمونې په توګه باندې تاسو ته شاعري هم شریکو. دی باقاعده توګه باندې په اردو کې کالم هم لیکي، مضمون نگاری هم کوي او په مختلفو مجلو کې د دې مضامین شایع کیږي او اوس د یو مترجم په حیثیت باندې هم خپل شناخت قایم کړی دی. دی د ارواخات شیرعلی باچا د کتاب ترجمه کړې ده د روشن چراغ په نوم باندې. د بل مشالونو ترجمه ده چې ډیره پذیرایی ورته حاصله شوې ده. ډیره د خوند او د مزې ترجمه یې کړې ده او دغه کتاب چې اوس د خلکو د غوښتنې دپاره هم نشته، دی یې دوباره چاپ کول هم غواړي. دغه شان قدرمن اعجاز خان ایډوکیټ د ای وی ټي خیبر کوربه هم پاتې شوی دی. دغه شان د ډیوه ریډیو، مشال ریډیو، بی بی سی پښتو، آزادي ریډیو دې سره هم تړون لرلی دی. ریډیو پاکستان اسلام آباد کې د کوربه په حیثیت باندې هم دی څه وخت کار کړی دی. نو د دې د چاپو کتابونو ذکر مې وکړ چې یو ترجمه شوی کتاب روشن چراغ په نوم باندې او دویم د خودسر خیالونه چې د دې شاعري ده چاپ دي او دغه شان ورسره ناچاپ اثار ګڼ شمېر را روان دي چې په هغې کې د اردو کالمونه دي. د یو ناول ترجمه ده، د پښتو ته ترجمه ده. دغه شان د انګریزۍ ځینې کتابونه هم د دې چاپ ته تیار دي. پروفیسر ګوهر نوید د اعجاز خان په هکله باندې لیکي قدرمن محمد اعجاز خان د یو وکیل بلکې د ښه وکیل په حیثیت یو نامی ګرامی شخصیت دی. د دوی د نثري لیکونو د مطالعې شرف راته د مختلفو مجلو په ذریعه هم حاصل دی. البته د شاعرۍ د کتاب چاپ یې زما دپاره سرپرایز و. هسې هم د اعجاز خان هوتي په لیکونو کې د قامي مینې نه د دوی د کامپرستۍ فکري تعین کیږي. خو اوس چې د دې شاعرۍ د لوستو اعزاز را پرځو کړو نو دغه خبره راته نوره هم ښکاره او رڼه شوه. دا خبره د اسلامي تعلیماتو نه څرګنده ده چې چا خپل ځان وپېژنده هغه خپل رب وپېژنده. کام هم د ځان په معنی ګڼلی شي. پښتون هم د یو وجود په څېر دی. ځکه خو اعجاز خان په خپل دې کتاب کې ځای په ځای دغه قامي وجود سره د خپلې رشتې د تړون ذکر کوي. البته په نفاق کې دردمن او پریشانه دی. د اعجاز خان په خودسر خیالونه کې غزلیه شاعري هم دا نظمونه او هایکوګانې هم دي. په دې ټوله شاعرۍ کې ټولنیز ژوند، فطري ښکلا او سپین رښتیا په نظر راځي. خو زما په دې کې چې کومه خبره ډیره خوښه شوه هغه
د پروپیګنډې نه د ځان بچ ساتلو خبره ده. ځینې وخت سیاسي فکر لرونکي ملګري د شخصي عقیدت په وجه داسې شاعري وکړي چې د یو مخصوص وخت دپاره خو قابل قبول وي، ولې د تلپاتې وخت دپاره خپل مقام قایم نه کړي. د اعجاز خان دغه خوبي به تاسو هم محسوس کړئ. زه ورله د کتاب چاپولو ډېر داد ورکوم او دا یقین هم ورکوم چې زموږ مرسته او ډاډګیرنه به ورسره وي په ډېره مینه. په یو غزل کې وایي داسې څوک راوښایه چې ځان ورته په ګوته کړم، داسې څوک راوښایه چې ځان ورته په ګوته کړم، ښکلی یو آزاد غوندې جهان ورته په ګوته کړم. وي چې تیر له سره د وطن په نام و ننګ باندې، وي چې تیر له سره د وطن په نام و ننګ باندې، شته دې څوک چې داسې یو ارمان ورته په ګوته کړم. زه خو دومره نه یم چې به هر څه په خپل سر اخلم، زه خو دومره نه یم چې به هر څه په خپل سر اخلم. ملک مې څوک وي چې خاینان ورته په ګوته کړم، هر چا پیژندلی دي په هره ډله پیښ چې دي، هر چا پیژندلی دي په هره ډله پیښ چې دي. څوک کوي ړانده چې دا سپایان ورته په ګوته کړم. چا که قرباني غوښته د وینې دلته رادي شي، چا که قرباني غوښته د وینې دلته رادي شي. یو ورته اعجاز بل به مردان ورته په ګوته کړم، یو ورته اعجاز بل به مردان ورته په ګوته کړم. او دغه شان په یو بل غزل کې دغسې گویا دی چغې دي ناري دي شور ماشور د ژوند، ما غوندې سړي ته خو پیغور د ژوند. ستا په کتو نه وارخطا کېږمه، حسن په تا سور په ما راسور د ژوند. مینه د وطن په یار غالبه شوه، ځان سره نیولې انځور د ژوند. باغ کې د ګلاب خوشبو خوره وره، مینه ده په هر یو لوري خور د ژوند. زړه چې د اعجاز د ستا په موټي کې ښکاري د رقیب لالیا سپور د ژوند، ښکاري د رقیب لالیا سپور د ژوند. اوس به یو آزاد نظم در سره شریک کما. دا نظم دی کائنات. په هنر کې ترتیب او توازن دی، امتزاج چې شي د دواړو یو بې مثله بې مثاله ښایست جوړ شي او ښکلا شي. په هر جز د کائنات کې په وړه وړه ذره کې دا هنر ښکاري او بریښي. ځکه هر ښکلي ته ګورم، داسې ګورم چې جانان ته دا د سروې غوندې ونه، تکه سپینه تورې سترګې وروځې جوړې په قلم یې، شونډې سرې لکه لالونه دنګه غاړه سراهي یې، مخ یې سم لکه سپوږمۍ ده په پړقا د ستورو ښکلې، د هوسۍ په شانې تګ یې او غوسه یې د زمري ده، د روانې چینې شور دی چې اواز یې مهین پوست دی او خبرې یې خوږې دي لکه قند د شات او نبات. خدایا هر ټول د تخلیق ستا د ترتیب او توازن، تا په یار مې کړ تمام د جنت دا ښکلې حوره په دنیا کې تا عیان کړه. لویه خدایه چې دا ښکلې خو یو جز د کائنات دی، خو زما دپاره ربه همه واړه کائنات دی، همه واړه کائنات دی. ډېره مهرباني.